نو مقصود می دا دی چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام مزاج داسې و چې هغې په خپل هم لمونځ کاوه او خپل بچان یې لمانځه ته راپورته کول. هغې په خپل هم د خپل ځان حفاظت د جهنم څخه کاوه، د خپلو بچانو حفاظت یې هم د جهنم څخه کاوه. لکه قرآن کریم کې الله تعالی انسانیت ته وایي وأمر اهلک بالصلاة. سړی ته به خپله کورنۍ ټوله پر لمانځه باندې امر کوي. د کورنۍ سمرات ستا بچان دي، د کورنۍ سمرات هغه انسانان دي چې ستا در تربیت لاندې، د کورنۍ سه لاندې ستا زنانې دي، د کورنۍ سمرات د اهل سمرات هغه کسان دي چې ستا در تربیت او ستا در تصرف لاندې دي. نو ته که کوم وخت په خپله باندې لمونځ کوې، دغه انسانان به ټوله په لمانځه باندې امر کوي. او دې ته نه معنا چې ماښام د کور مشر هغې روان سي مسجد له، او کشران څوک په ټلیفون باندې اخته دي، څوک په مجلس باندې اخته دي، څوک په بل ترتیب باندې اخته دي. بلکې کشران که په مجلس اخته دي هم به ورته وایي چې راځئ لمانځله، که هغې په یو بل عمل و کار باندې اخته دي هم به ورته وایي چې راځئ لمانځله. او که چیرې د لمانځه وخت راسي، د سهار وخت یې هغوی بیدوي، د دې خوبه څه به هم راکښېنئ چې اوس د لمانځه وخت دی. لیکن د دې دپاره یوه بله خبره ضروري ده، هغه دا ده چې واستبر علیها، پر دې عمل به استقامت کوې، دا عمل به همیشه کوې. که هغه ستا بچان ستا خبره مني که نه مني، که ستا خبره به قبلوي او که نه قبلوي، او که ستا پر خبره باندې عمل کوي او که نه کوي، که ستا خبره پر دوی باندې اثر لري که نه لري، ته به پر دې خپله خبره باندې استقامت کوې. دی به همیشه لمانځه ته راولاړی، دی به همیشه د خوبه سره کښېنی، دی به همیشه د مجلس سره ولاړی چې اوس د لمانځه وخت دی. نن بعضې خلک هغې په خپله لمانځه له راځي، لیکن د بچی د لمانځه فکر نه وي. دی په خپله جماعت له راځي، بچان کله لمونځ کوي او کله نه کوي، کله کور کوي کله چیر کوي. د ده سره ابتدا کې دی غریب یو څه تنبیه وله ورکړي، یو څه خبرې ورته وکړي، یو څو ځله ورته ووایي، لیکن چې کله هغې هغه خبره نه مني، بره دی دستي ستړی شوی، پرېږده چې نه کوي نو زه څه به وکړم. نو بیا سپین ږیری مسجد له راځي او کشران هلته ګرځي، کله لمونځ کوي او کله ځینې پاتې شي. نه، قرآن کریم وایي واستبر علیها، پر دې خبره به ته استقامت کوي. دا د یوې ورځې خبره نه ده، دا د یوې هفتې خبره نه ده، دا د یوې میاشتې خبره نه ده، دا د عمر خبره ده. بلکې همیشه به دا بچان لمانځه ته متوجه کوي، او په دې کې به ته خپل همت کوي، او په دې کې به ته هېڅکله ماتې نه خورې، او په دې کې همت بایلل او ماتې خوړل دا ښه عمل نه دی، دا د دین سره برابر کار نه دی. نو ځکه قرآن کریم وایي بچان به پر لمانځه امر کوي، او په دې امر کولو کې به استقامت کوي، او دا ستا ذمواري ده او دا ستا وظیفه ده. د پیغمبر علیه صلوات وسلام حدیث مبارک دی چې مروا اولادکم بالسبع واضربوا علیها وهم ابناء 10 وفرقوهن بین المضاجع. چې کله د سړي بچی د سړي په تربیت کې زندگی تیری چې 9 کاله ته ورسېدی، دی به په لمانځه امر کوي چې بچی لمونځ کوه، او پر لمانځه باندې بیدری او لمونځ به ور زده کوي. په 8 کالو په دې زمانه کې به همیشه د خولې وینای چې تا لمونځ وکړئ، راځه لمانځله، لمونځ دې کم وخت وکړئ، چیرې دې وکړئ، څنګه دې وکړئ. لیکن چې کله د هغې بچي عمر 10 کاله ته ورسېدی، او بیا کله بچی په لمانځه کې غفلت کوي، نو وضربوهن، بیا به دا بچان پر دې لمانځه باندې وهي، ضرب ورکوي. او چې 10 کاله ته ورسېدی، د بچانو ښه تربیت دا دی، وفرقوهن بین المضاجع، بیا به د هغې بسترې ځله ور جلا کوي. د 10 کالو څخه مخکې عام طور بچان په یوه بستره کې بیدېږي، لیکن 10 کاله ته که نارینه یي که زنانه یي، نارینه به د نارینه سره په یوه بستره کې نه بیدېږي، او د دې به د مور پلار ذمواري ده، د بچانو ټولو هر یو ته به جلا جلا بستره ور پیدا کړي. نو 9 کاله زندگی دا د سړي د امر د لمانځه د امر کولو زندگی ده. د دې څه یو مسله علماو رایستلې ده. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د 9 کالو د عمره څخه مخکې پر بچي باندې هیڅ ذمواري نشته، نه د لمانځه ذمواري شته، نه د عبادت ذمواري شته، نه د تعلیم زرې ذمواري شته، نه د سبق ذمواري شته. د 9 کالو څخه مخکې بچی مکمل آزاد دی، او د 9 کالو څخه وروسته بیا پر بچي باندې لمانځه د دې ذمواري شته کېږي. اوس د 9 کالو په عمر کې بچی عام طور
هغه بالغ نه وي، ځکه د لمانځه اصلي فرضیت چې پر سړي باندې راځي هغه د بلوغ څخه وروسته راځي. لیکن د 7 کالو څخه دا معنا چې بچې په ښه طریقه د لمانځه سره عادت شي. بعضې خلک په دې کې لږ بې احتیاطي کوي، عام طور هغوی په خپلو بچیانو باندې د 7 کالو څخه مخکې روژې نیسي، و یاره زما بچي دونه روژې وکړي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه به د دې عمل ډېر مخالف. هغوی به وی ګوره لمونځ اسانه عمل دی او روژه ګران عمل دی، چې کله د 7 کالو څخه مخکې الله تعالی پر دې بچي باندې د لمانځه امر نه دی ایښی، د لمانځه حکم یې نه دی ایښی، نو بیا تاسو روژه په دې بچي باندې څنګه نیسئ؟ او د 7 کالو عمر څخه مخکې بچی مسجد له راوستل دا ښه عمل نه دی. ډېر ځله د 7 کالو څخه مخکې د بچي د راتګ په خاطر کله کله مسجد ګندګي راځي، او ډېر ځله داسې اوسي چې بچی راسي د هغې تربیت و ادب په ښه شکل نه وي، هغې په مسجد کې شرارت کوي، کله زغلي کله لوبې کوي، او د هغې په خاطر باندې د فات المنځګزارانو لمنځونه ټول خراب کړي. نو ځکه د 7 کالو څخه مخکې بچی باید چې سړی مسجد ته رانه ولي. لیکن که چیرې یو څوک د خپل بچي متعلق اطمینان لري چې زما بچی چې دی هغه مسجد نه ګنده کوي، او یو سړي د خپل بچي په تربیت باندې اطمینان چې زما د بچي د عمل په خاطر باندې په مسجد او په جماعت کې د چا لمانځه ته خلل او نقصان نه رسیږي، صرف د لمانځه سره د عادت کولو په خاطر بیا د جواز او د جایز درجه ده چې